د نن ورځې خپرونې ته به یوه خاصه ښکلا ورکړي. دی به ډېر ځانګړی وي ځکه چې زموږ لپاره یې غږ ډېر ارزښت لري. کلیوالي سروکی یې ووایم په غرو باران دی ولونه ولونه وای کوزې لمده کړل بېله بانګو درمندونه وای په غرو باران دی په غرو باران دی ولونه ولونه وای کوزې لمده کړل بېله بانګو درمندونه وای په غرو باران دی. دوستانو ځاځي پارک کې روان یو. احمدزی صاحب زه فکر کوم چې اوس مو ښه ځای پیدا کړو. دوستانو لا هم په ځاځي پارک کې یو. دلته د دې پارک په یوه بله څنډه کې مو زموږ ګران ملګری چې تاسې له نوم او څېرې سره پوره بلد یئ بلال پکتیوال صاحب را پیدا کړ. احمدزی صاحب پکتیوال صاحب څخه به زمزمې واورو او زموږ د نن ورځې خپرونې ته به یوه خاصه ښکلا ورکړي. دی به ډېر ځانګړی وي ځکه چې زموږ لپاره یې غږ ډېر ارزښت لري او موده پس به یې واورو. ډېر خوند به وکړي په دې فضا کې په ځاځي پارک کې ډېر به ښه ولګي. بلال جان څه ډالۍ لري ملګرو ته مهرباني وکړئ. مخکې سلامونه سجاد جان خوږ ملګری مې احمدزی صاحب دواړو ته هیله ده چې روغ وي جوړ وي او صحتمند وي. مننه. نو خوند یې وکړه چې کابل ته راغلي او بیا په ځاځي پارک کې په خپلې فضا کې مسرول ده ډېر خوشحالۍ احساس کوي. ډېره مننه. موږ هم چنان مهرباني یو څه درنه اورو یو داسې کلیوالي سروکی څه اورو چې تاسې ته یې شهرت درکړی او تاسې په خلکو باندې پېژندلی وای. زه به یو کلیوالي سروکی یې ووایم د لیدونکو تاسو په غرو باران دی ولونه ولونه وای کوزې لمده کړل بېله بانګو درمندونه وای په غرو باران دی په غرو باران دی ولونه ولونه وای کوزې لمده کړل بېله بانګو درمندونه وای په غرو باران دی اوس په سینه مې غلی څمله وای غږ به ونه کم که ورسته دې لاندې شمه وای په غرو باران دی په غرو باران دی ولونه ولونه وای کوزې لمده کړل بېله بانګو درمندونه وای په غرو باران دی د دروازې د غنګ اواز دی وای مسافر یاره یادوي غر کوي کړمه وای په غرو باران دی په غرو باران دی ولونه ولونه وای کوزې لمده کړل بېله بانګو درمندونه وای په غرو باران دی. ډېره احمدزی صاحب پکتیوال صاحب ټپو کې هم ډېره خواري کوي. همیشه دپاره ځان لپاره نوي تازه او جالبې ټپې را پیدا کوي. زه خو وایم چې یوه ته وایه بله به پکتیوال صاحب وایي او زه به هم لږ لږ همکاري کوم. پیل به یې زه ورته وکړم ما درته ویل کابل ته مه ځه ما درته ویل کابل ته مه ځه مڼې خوږې دي ما به هېره کې مینه چې ما درته ویل چې لږه کښېنه
تا به د سپینې ژاولې ټس وایي چې څه کابل ته مه وایه چې وران شي دی چې ورانېږي زما زړه ورسره چوینه واه واه کابل ته مه وایه چې وران شي کابل کې اوسې نازولې صورتونه و چې که په وجرو مې لالی مړ شو زه بخیري د کلي وړکو ته کوم وجره د ټول کلي شریکه د نیمې شپې منګی زما لالی وهینه واه واه ډېر علي ډېر علي ښه ډېره مننه بلال جانه بنډار دی مجلس دی خوږ و ډېر ځانګړی و حبیب جان زازي صاحب موږ سره خوا کې ولاړ دی د دغه زازي پارک معاون د سره به ځانګړی مجلس هم لرو خو لږ نه وړاندې باید موږ ته پارک کې چکرې مکرې راکړي بیا مجلس ورسره کوو همداسې ده چکرې پکې شرط دی سجاد چکرې باید راکړي همداسې پارک کوو باندې وویني نه پس بیا مجلس ورسره کوو لمونږ سره اوسئ د سولې پیغام راډیو د بادام وطن چینل ګډه خپرونه ده بنډاره سره وګورئ درنو لیدونکو سلامونه هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاست همدا شیبه راغلی یو کابل کې حبیب الله زازي پارک ته زازي پارک له نوم سره او دا ډول تصویرونو سره تاسې ټول اشنا یاست او غواړو چې نن ستاسې لپاره دلته یوه ډېره جالبه خپرونه ولرو چې ستاسو له ټولو لپاره به ډېره په زړه پورې وي زه سجاد شاه او بادام احمدزاده د خپرونه ستاسو لپاره مخکې وړو احمدزی صاحب سلام ډېره مننه بیا هم ملګرو ستړي مه سئ موږ خاص بنډار لرو د معاون صاحب سره او غواړو چې د سره وغږېږو د پارک په اړه باندې کوم وختونو کې چې رش او ګڼه ګوڼه وي او کوم ورځ کې زیات خلک راځي معاون صاحب اول ځان ته معرفي کړي هغه نه پس به د مجلس شریکه واورو بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې حبیب جان زازی دی د حبیب الله زازي پارک معاون یم ډېره ښه ده معاون صاحب دغه کوم ورځو کې خلک ډېر زیات راځي دلته عموما کې خو خلک په د رخصتۍ ورځو کې زیات وي خو په عادي ورځو کې هم خلک راځي خو په رخصتۍ ورځو کې لکه جمعې ورځ شوه د اخترونو ورځ شوې ملي ورځ شوې په دغه کې خلکو ګڼه ګوڼه بیخي زیاته وي دغه د خلکو نظم راوستل به څنګه وي ستړیا یې لږ ده ډېره ده والله مخکې یو څه خلک د ښاري فرهنګ سره نابلده وو پارکونو ته تلل نابلده وو خو اوس په وخت تېرېدو سره ورو ورو زموږ ستومني راپکېږي بیروبار څنګه شوی دی د پخوا په پرتله کسان ډېر راځي که اوس وخت کې لږ راځي متاسفانه د پخوا پرتله بیروبار بیخي کم شوی دی یو د امر بالمعروف محدودیتونه دي چې وضع کړي دي او بل یو بل طرف ته د خلق اقتصادي وضع ده چې خلک بیکاره شوي دي کارونه لري یا اقتصادي مشکل دی بل د امر بالمعروف طرفه دا وضع شوي قوانین دي چې موږ ته راکړل شوي تاسې خپله دغه د پارک ټیکټ او نور مصارف چې څوک داخل ته راځي دا مو ټیټ کړي دي که هماغه پخواني دي نه موږ تر نه دي ټیټ کړي ځکه مختلفې وجې لري موږ ډېر اوس موږ په تاوان کې روان یو البته خو موږ پارک کارونه درولي نه دي مقصد په تاوان کې یو دلته څومره مثلا دغه دوکانونه دي د دې سره پخوا کې د لوبو بېلابېل هغه چې ګورو زنګوګانې وینو نور مختلف شیان دي د لوبو توکي دا شهربازي چې ورته یې بیخي ډېره د قسم قسم دي د لویانو ماشومانو دپاره او دوکانونه هم ډېر دي مختلف ډوله دوکانونه دي هوټلونه دي پکې هر رقم سهولت پکې موجود دی داسې احمدزی صاحب یو ښه ځای چې دی راته وښیي خیر دی معاون صاحب دې راسره نه وي زه ورته به ورشو هلته به هم ځینو کسانو سره وغږېږو ډېر به ښه سي زما مزه یې راته په ګوته کې چې هغه پارک کې تر ټولو مهم ځای وي پارک خو ټول زه نه پوهېږم ټول ښه ځای دی ځکه ورکې ستړي شوي یو کارونه کړي دي مونږ هر ځای داسې ځای نه دی چې هغه ښایسته نه وي انشاءالله یو بل نه به ډېر ښایسته وي زه هغه د خوراک ځای ښیم د خوراک زازي پاسپورټ د ټولو ښایسته ځای دی هملته به کښېنو هلته څه شی پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي پکې او نومونه څرګنده دی زازي پاسپورټ د یعنې پښتو کې ورته کوم نوم خلو یعنې ژر تیارېدونکي ژر تیارېدونکي خواړه پکې دي درسته ده بس نو هملته به ځو نو د خیره سره بیخي په لاره لاره به د نورو کسانو سره هم خبرې کوو بنډار به هم کوو تاسو له موږ سره اوسئ موږ تاسو سره یو دوستانو زازي پارک کې روان یو څه ډول چې معاون صاحب راته یاده کړه چې زازي فاسټ فوډ ته ځو بس نو ګورو چې هلته څه پیدا کېږي د خیره سره ستا څه شي ته زړه کېږي احمدزی صاحب یاره لوږه خوږه ده زه خو دې وخت کې برګر یم خورم خو وږی یم زما د څښاک نه پوهېږم چې څه شي ته مې زړه شوی ته به چې پکې پیدا کړې که برګر وي که شورما وي او که داسې ستا د خوښ او ذوق پیزا وي نو زه خو یو څه شی په کفي مې که پیدا کړه که نه د شپې خوراک ښه هم نه دی نه 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 همداسې کوو زه هم داسې ساده څه څکم تا سره ځکه چې اوس خو ملګري مې وو ګډه خپرونه هم ده باید چې ته څه کړې هغه ما ته هم همغه اخلې ځکه داسې نه کېږي
ځان ته خوښي هغه ما ته هم خوښ کړه لاره مو صحیح ده لاره غلط نه کوم بیخي منظمه ده بیخي منظمه دا ده ستاسو وینه دوستانو له مختلفو ولایتونو څخه او د کابل له بېلابېلو برخو څخه ځوانان راځي دلته خپلې خوښۍ یو له بل سره شریکوي او د دې ترڅنګ لوبې کوي ساتیرۍ کوي یو بل سره ګوري او احمدزی صاحب ځاځي پارک زه چې څومره فکر کوم کابل ته یوه خاصه ښکلا ورکړې که واقعیت ووایو د سیلانیانو دپاره د نندارچیانو لپاره د سکون ادرس ځاځي پارک ده دا پانګه اچونه چې دوی کړې ده د ډېرې زیات ستاینې وړ ده ځکه دا یو سرښندنه ده په افغانستان کې چې څوک یې کوي کولی شم همدې پیسو باندې دوی په بهر کې ځان دپاره آباد او ښه ځای جوړ کړي مګر دوی برعکس فیصله کړې چې هم وطنوال د سکون ورکړي هم وطن کې ګټه وکړي بل دغه سیمه چې وه د ارزان قیمت بیا دا سیمه جمال الدین نه پورته په دې پارک باندې په بشپړه توګه باندې دومره آباده شوې ده چې هیڅ تصور نشي کېدلی دا اوس هر څه چې موږ تاسو وینو سجاد فکر کوو چې دلته مصنوعي د هر څه جوړ شوي دي یعنی تصور نشي کولی چې څوک دې په لاسونو باندې د یو غره له ډډې نه دومره ځانګړې رنګینتیا رامنځته کړي دا عادي خبره نه ده بالکل یوه ډېره مهمه نکته چې تا یاده کړه دغه پارک د بېلابېلو ځایونو لپاره مثلا د ژوند د اوسېدنو لپاره نږدې شاوخوا دغه سیمه یې ارزښتمنه کړه زه څومره فکر کوم دې کې شک نشته هغه د لارې په سر باندې دوکانونو ورسره کاروبار جوړ شو په ځانګړې توګه داخل کې سجاد ته وګورو تر 1000 کسانو پورې مستقیم او غیر مستقیم مصروفه دي تر 1000 کسانو پورې یوازې رکشوانان دي چې د پارک د خلک را انتقالوي دا د افغانانو لپاره هم کاري زمینه برابرول دي هم کار کوي دوستانو دا د خیره سره ویډیو به اوس لږه سمه ښکاره شي ځاځي فاسټ فوډ ته را داخل شو که نه بالکل ځای ته راورسېدلو زه به کومک در سره وکړم چې پکې ځکه د لاس سړی کېږي بیخي همداسې ده پاسپورټ ته راغلي خو دا راته ووایه چې اشپزخانې ته ځې د خوراک تیارولو ځای ته ځې چې کوم ځای کې پخېږي دا بهر ځې ډېر خلک راغلي دي باره ښه منظره ده ټول پارک ترې ښکاري ډېره ښه موقع لاړ شو او دلته به د دغه ځای مسؤل سره هم خبرې وکړو چې دوی څه شی لري مینو کې دا به لیدونکو لپاره هم یو څه د معلوماتو د زیاتونې په برخه کې مهم دي بیخي همداسې کوو مینو یې راځه چې وایو مشره سلامونه صحت ته دی په خیر یې ستړی مه جوړ په خیر زموږ په ویډیو روانه ده تا ته فکر کوم مراجعین مشتریان هم ولاړ دي غواړو د مینو دې وګورو چې مینو کې د څه شی دي ها مینو کې ته وګوره حمیدالله ځاځی دلته لیکلی فاسټ فوډ او د مسون د بیا د حمیدالله ځاځي کشر ورور ده هغه یې مسون ده نظام پکې ده مرغ بریاني هم پکې ده مرغ سجیم پکې ده تیکا کباب دی چکن کباب دی کابلي او بریاني هم پکې ده چکن وینز ته پکې نرخونه څنګه ورسره لیکلي نرخونه ورسره لیکلي چې آسان او ساده شي مینو نه وروسته ورسره پیسې راکوي وښیم دوستانو دا د معاون صاحب برکتو چې دا ځای راته وښودو تاسو مینو وښودله که اورېدونکو او لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ زه حکیم الله ځاځی د حبیب الله ځاځي هوټل دمدغه ځای دمدغه څومره کسان به راځي دلته د جمعې په ورځو کې دلته ولا جمعې په ورځ راځي دا 300 مخکې ډېر راتل جمهوریت واقع اوس چې د امارت اسلامي راغلی دغه واقع بیروبار بیخي کم شوی دی اوس څوک نه راځي د دې وجه به څه وي پیسې کمې شوې دي پیسې هم کمه شوې ډېر قیمت نه ورکوي نه دا 4 کلونه مخکې مینیونه په دغه نرخ ورکوي بیخي فوق‌العاده دي او فوق‌العاده دي اوس نرخونه جګ شوي هغه وخت کې نرخونه ټیټ وو مثلا غوړي ارزانه وو دا نور ملوزات د چې دي دغه ارزانه وو سر شی جګ شوي دي غوښه بس پورته ځونو ډېر خلک څه شی خوري دلته ولا چرکړي دغه برګرې پیزې او دغه مرغ بریان دغه شیان خوري بس ډېره پاسپورټ موږ برابر شو وطنداران به وګورو قیمتي خوراکونه خلک کوي قیمتي خوراکونه خلک کوي پیدا کېږي یعنې او دا فکر کوم اشپزخانه ده که نه دا اشپزخانه ده بیخي ځانګړې ده تاسو به ویډیو کې وښایو نو بس تا ویلې چې پورته ځو دا د آرام په مخکې لاړ شو او په دې لاره که یو نیم کس سره خبرې هم وکړو ډېره مزه به وکړي سلام شی دې وخوړل بره دې چې وخوړل بره چې فرمایش دې ورکړی و شورما وه څنګه وه ښه وه مزېداره وه په ماړه خېټه یې ټول ملګري یو ځای وای بیخي ځانه راغلی یې دلته یو ارزم قیمت یو سی د کوم ځای اصلا د پکتیا یو پکتیا کې د کوم ځای پکتیا کې د رود احمدزي بل خلک د ما د اکا زمن دي
هو احمد ابو ولس برا منزلين محمد واخسته او كم زمان واصله كم ځکه جمعې ورځ رخصت په ساتم تیر شوی بدای تفریح په کابل کې تفریح وکړه جرګم برا وکړه جرګه او تفریح او غپ شپ او ډېر مجلس خلک چې راځي جرګې مرکې نه کوي وو. آرام وي غوړې ورته خوړلې بالکل که موږ برا ورځو مجلس کوو ډېره مننه. ډېره مننه تاسو ته ښه وخت. احمد زی صاحب زه فکر کوم چې اوس مو ښه ځای پیدا کړو. ستړي مشئ د سولې پیغام رادیو د بادام وطن چینل ګډې خپرونې ته ایوال ازادي پارک ته راغلي یو. یو بل وطندار موږ سره ولاړ د غوړ دنه یو څه خواږه اورو سجاد څه ترې اورو. نو دی خو آماده دی وایي یو څو بیتونه در سره شریکوم. زه خو وایم زمزمه کې دی ووایه یاره. مهرباني اول به ځان را وپېژني. نوم مې وحید دی د شیرزاد ولسوالۍ څخه. نن راغلی که نه دا پوره من دلته ارزان کوم پارک ته همیشه راځې که کله کله؟ کله کله چکر بس نو زمزمه اورو مهرباني. زنجیر راواخله نن مې سم وتړه آها. دا جنګ د سپیو په رقم وتړه واه واه زما په مرګ باندې که سوله راځي تاسو سینې پورې مې کوم هاي هاي ډېره لې ډېر زبردست. د نور ملګري هم تا سره دي؟ دا څه نومېږي؟ دا شریف شریف الله دی او د شهزاد او د ملا و شهزاد ولسوالۍ ډېر ښه. او ستا نوم ګرانه؟ ساحل نومېږم د چارې بوتاک د ارزان قیمت یم. ته څه نومېږي؟ زما نوم نوید د ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ. ټول د ننګرهار دي دا خو ما ټول د ماله وطن نه راغلي دي سجاده. ته خو دلته نږدې تا همدې لپاره پوښتنه کوله چې دې معلوماتو کې چې د کوم ځای راغلي. خوند یې وکړ او ستاسو بیتونو څخه موږ ډېر خوند واخیسته. نورو بیتونه خو نه دي درته یاد؟ یاره لږ ټپې راته یاد ټپې ووایه. ټپې ضرور دی. د سترګې خو تا ورکړې خدایه آها. دا تور باڼې په زرګر جوړ هاي کړي. هاي. نه کېږي دا زمزمه کې راته ووایه سترګې خو تا ورکړې خدایه نه لا نه کنجک باڼې په زرګر جوړ کړي دي نه. نشم کولی داسې ووایه یاره. خوند یې وکړو احمد زی صاحب. داسې به وکړو د پارک بېلابېلې برخې نن ورته ښایو. بېشکه. موین صاحب هم را سره دی اها. او غواړو چې نن دغه پارک د ورځې خو هر څه لیدلی هغه شپنۍ ښکلاګانې شپني رنګونه یې ورسره شریک کړو. ډېر به ښه شي ورځو نور ملګرو ته.
مهرباني که نن نو بانډار هم ښکلی و، چکر مو پکې ولګاوه، مجلسونه مو پکې وکړه، ترانه مو پکې وسه، ښه مجلسونه پکې وسول. سجاد اجازه نه اخلو؟ نو داسې به وکړه احمدزی صاحب، ها پړاوونه به سره راټول کړو، ډېر خوند یې وکړو او دوستانو ته لیدونکو ته مو د حبیب الله ځاځي پارک بېلابېلې ښکلاګانې وښودې، شپنۍ ښکلاګانې وې، شپني رنګونه وو، په دې هیله چې د ټولو لیدونکو به د خوښ یو ذوق وړ ګرځېدلی وي. ځانګړې مننه. ډېره زیاته مننه او ښه خوند یې وکړه، ملګرو سره ښه بنډارونه وکړه. ډېره مننه چې راغلي وئ کابل ته، دا مهمه خبره ده. خوشحاله اوسئ. دوستانو هڅه به کوو چې دې ته ورته نورې برنامې هم در سره شریکې کړو. تاسې کولی شئ په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې په نورو کومو سیمو کې دا ډول پروګرامونه له تاسو سره شریک کړو او له تاسو په هماغه ځایونو باندې دې ته ورته خپرونې جوړې کړو. ساده او رنګین پروګرامونه له موږ سره اوسئ. ښه وخت.